افغانستان ولې د امپراطوريو د هدیرې په نوم یادیږي؟ افغانستان هغه خاوره ده چې د نړۍ زبرځواکونو ته یې تل د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. دا هیواد د تاریخ په پاڼو کې په یو خاص نوم یادیږي، د امپراطوريو هدیره. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان ته ولې د امپراطوريو هدیره وایي؟ په 19مه پیړۍ کې برطانیې پر هغه امپراطورۍ راج کوو چې لمر ورباندې نه لوېده. هغوی د خپل قوي هند د ساتلو لپاره په افغانستان 3 ځله یرغل وکړ، خو د غازیانو میړانې د انګریزانو پوځي ډسپلین یې کړ. په 1842 کال کې د انګریزانو 14,000 کسیز پوځ په کابل کې داسې تباه شو چې یوازې یو تن ډاکټر بریډن ژوندی پاتې شو، ترڅو د خپل امپراطورۍ د ماتې کیسه تېره کړي. بلاخره په 1919 کال کې انګریزانو د افغانستان خپلواکي په رسمي توګه ومنله. په 1909 کال کې بل زبرځواک شوروي اتحاد په خپلو ماډرنو وسلو او سرو لښکرو سره پر افغانستان یرغل وکړ. هغوی فکر کاوه چې دا خاوره به په څو ورځو کې لاندې کړي، خو د افغانستان 10 کلن سخت جهاد د هغوی د خوبونو ماڼۍ ورانې کړې. مجاهدینو په خالي لاسونو د غرونو له درو څخه چریکي بریدونه پیل کړل. کله چې سټینګر توغندي راغلل، د شوروي هوایي ځواک فلج شو. شوروي د 15,000 سرتیرو په مړینې او مالي ماتې سره وتلو ته مجبور شو، چې همدا ماتې د شوروي د بشپړ سقوط سبب شو. په 21مه پیړۍ کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي پوځ امریکا او ناټو د سپټمبر د 11مې پیښې وروسته افغانستان ته راغلل. هغوی په خورا ماډرنه ټکنالوژۍ سمبالو او 20 کاله یې جګړه وکړه. امریکا یوازې ښارونه کنټرولول، خو طالبانو په کلیو او هندوکش په زړه کې جګړه روانه ساتله. د 2.3 ټریلیونه ډالرو مصرف او د درنو ځاني زیانونو وروسته امریکا هم د 2021 کال د اګست په میاشت کې په بیړه له دې خاورې په خیس پکې کړې. مګر افغانانو دا جګړه څنګه وګټله؟ راز یې په دې 2 څیزونو کې دی: طبیعي کلا او د ازادۍ مینه. د هندوکش غرونه او پیچلي درې د بهرنیو ټانکونو او د عصري ماشینونو حرکت تړي او د دښمن لپاره په مرګونو دامونو بدلیږي. بل د افغانانو رواني قوت دی. په دې کلتور کې مړینه تر مریتوب غوره ګڼل کیږي. د هیواد سخت اقلیم خلک سخت دریځه کړي دي او د بهرني یرغلګرو په وړاندې هغوی خپل ټول کورني اختلافات هیروي او یو موټی کیږي. تاریخ ثابته کړي چې افغانستان ته د لویو پوځونو راتګ اسانه دی، خو وتل ترې په ګونډو کېدل او ماتې منل دي. همدا لامل دی چې دا خاوره د امپراطوریو د هدیرې په نوم یادیږي.